تاسو د افغانستان نظام د بین وړي تاسو د پنجاب دا لري مزدوران دي مونږ سره دلته مفتي صاحب په لایق خبرونه کړه دا ګران افغانستان ته په واخر کو ته مونږ سره اوسېږه ګران روسته او بیا خامخا د انسان زړه درد کې یو انسان غوسه شي هغه لږ خیر مونږ هم دغه څه دردېدلي دغه د فتوحاتو لړۍ سره دومره خوشحاله یو الله تعالی نه شکر ادا کوو چې الله پاک پاس له شلو کاله په داسې لوړې فتحې باندې ونازولو چې چا یې تصور لا نه شو کولی خلکو چې 90% د خاورې دعوا یې کوله د 90% 95% عملیاتو دعوا یې کوله چې موږ ټول عملیات په خپله کوو نن د هغوی په تندي باندې تور داغ ده نن هغه خلکو چې د امریکا په نه شتون کې د دې هېواد کې ساتلو ټټر وه نن هغوی پار کې 11 رقمه غوښه خوري عسکر بیچارهګان هلته په سنګرونو کې وچ دغه خوري نو حیران سړی پاتې شي چې دغه 11 رقمه خلکو تاسو په میډیا کې چغې وهئ اوتې باوتې وهئ چې موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته ځو دا ګز دی میدان راځئ وروره طالب چیرته په اندلس کې نه ده پروت طالب په مسکو کې نه ده طالب په مزار کې ده طالب په تخار کې ده طالب په بدخشان کې ده طالب په پنشیر کې ده که هر څوک غواړي چې طالب سره د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي له کور نه دې وځي طالب د دروازې خوله کې له راکټ سره ولاړ ده طالب لټون نه غواړي د طالب ادرس ورک نه ده طالب نامعلومه څوک نه ده طالب هغه څوک ده چې امریکا امپراتوري اسکوره کړه طالب هغه څوک ده چې دغه ګرګي سپی د پیپسي بوتل تانوري له هست نه نیس نه هست که د دې افغانانو په وینو باندې تجارت وکړه دومره مال او ثروت پیدا کړه نن په ضد زرې موټرو کې ګرځي هغه زوړ پیوندي جیپ او بوټان او جراب یې له یاده ووتلې دا ټول هغه خبرې دي چې زموږ له ذهن نه دي وتلي دا د امریکایانو د ناټو مزدوران دي د هغوی غلامان دي دا د پیپسي تش بوتلې دي د دوی په اوتو باوتو د ملت نه غلطېږي په ټولو افغانانو غږ کوو چې دغه خلک چې له لیست نه اس شول د ثروت خاوندان شول د بنګلو د پارکونو د بلډینګونو چښتنان شول نن په ضد د زرې موټر په لښکریزو کاروانونو کې ګرځي دا ټول د دې ملت په وینو تجارت دوی کړی ده هیڅ تاجک د قوم مشري نشي کولی اتانور د تاجکانو مشري نشي کولی نه د تاجکانو نماینده ده نه دوستم د ازبک د شریف ملت نماینده ده زموږ دښمنان چې د دښمن په صف کې وي که پښتون وي که تاجک وي که ازبک وي دښمن مو ده څوک چې د دوی په مقابل کې ولاړ دي جهاد کوي هغه مو دوستان دي که د هر قوم د زموږ اتلان دي زموږ ورونه دي زموږ زړونه دي د افغانستان په روان 20 کلن انقلاب کې الحمدلله پاک یو سپېڅلې وینې د شهیدانو د تاجک ازبک ایماق هزاره د ټولو توی شوي دي د پښتنو توی شوي بلا توپیره خلکو قرباني ورکړې دلته د امارت مشران د هر قوم د هر ژبې په شهادت رسېدلي دا امارت زمونږ شریکه کور ده دا په هیڅ قوم پورې تړاو نه لري دا د هر تاجک ازبک هزاره کور ده د دغه کور نه نمایندګي کولی شي خپل مخ په دې آینه کې کتلی شي هیڅوک د قومیت په نامه څوک د امارت په وړاندې نه دروي د وطن ګوند مهرباني وکړئ مننه سلامونه ټولو ته خدای دې وکړي ټول روغ او صحتمند اوسئ زه داسې لنډ پیغام لرم د ما پیغام ده تاسو ټولو ته چې د افغانستان ملت هیڅ وخت پیغام دی باید دا وي چې پیغام دی باید د اور په اور باندې د تیلو شیندلو نه وي پیغام دی د اور کمولو وي پیغام دی د مرګ ژوبلې د راټیټولو وي پیغام دی د افغان عسکرو د مرګ ژوبلې د ټیټولو په خاطر وي دلته نور باید نه د طالب وینه توی شي نه د عسکر وینه توی شي نور زموږ په وینو باید څوک تجارت ونه کړي زموږ په وینو بلډینګونه وانخلي د تروریزم او وحشتګر او پنجابي په نوم څوک مالفي نشي دلته د غلام او د مزدور په نوم په چا ډازو نشي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په تیلو په اورو باندې تیلو شیندي مهرباني بله همدغه کار تاسو کوئ موضوع ته په کتو سره مونږ یې نه کوو مونږ د ورځې زره عسکر له ټوپکو سره نیسو بیرته یې کورو ته لیږو مونږ وژل نه کوو مونږ څوک وژنو نه مونږ افغان عسکر زمونږ ورونه دي مونږ یې نیسو خپلو کورو ته یې لیږو تاسو د افغانستان نظام د بین وړي تاسو د پنجاب دا لري زرقاوي صاحب هیله مو ده چې تاسو مایک مه خلاصوئ هیڅ کله کوشش مه کوئ چې هر څوک وي دلته د دې میز کوربه زه یم زه شاهین صاحب ته م اجازه نه ورکوم چې مایک خلاص کړي
دغه سړي ته زه دا وایم چې د افغانستان د مرګ ژوبلې دلته نظام شته نه، نظام په ارګ کې د 18 رقمه غوښه خوري، عسکر په سنګر کې وچ دغه خوري. ډېر لوی توپیر ده. ارګ کې فحشا ده، ګډاوي دي، شراب ده، کباب ده، په سټیج جنکۍ ګډول کېږي، عسکر باندې یو لږ دوړه پرته ده. ولې؟ مهرباني وکړه وروره. دا چې دا دلیل نه ده چې تاسو نظام د پای نه وړئ. نه نظام نشته دلته، نظام اصلا وجود نه لري. نظام د طالبانو دلته سوله و سوکالي و جګړه نه وه. نظام مو ختم کړی، زوړ نظام بیرته را روان ده. هماغه د 1996 طالبان دي، له ځواک او له قوت سره لا پیاوړي راغلي. مهرباني وکړه. د افغانستان خلک هیڅ کلم نه، افغانستان خلک جوپی جوپی تسلیمیږي، عسکر راځي زمونږ غېږه ورته خلاصه ده. دلته موږ هم یو. کوشش وکړه د تیلو ډبه یې د له جبه لرې کړه، واسلین مه ګرځوه، هر وخت اوبه واچوه، اور کم کړه. دلته د افغانستان ملت افغانستان دلته ټول د طالبانو په لاس کې د وروره ته لیونی شوی که مازغه دې خرابه دي. افغانستان چیرې ده؟ نظام چیرې ده؟ اشرف غني په 25م تاریخ تښتي، له افغانستان نه د همیش لپاره له افغانستان نه وځي. خانده مه کنه، دا د خندا خبره نه ده. دلته وینه تویږي، ته خاندې، دلته جګړه روانه ده، ته خاندې، دلته د ورځې 1000 عسکر له خپلو ورونو سره یو ځای کېږي، ته خاندې. عجیبه کار ده وله. هېڅوک هلته د پنجاب نو که نظام وجود درلودلی د ورځې 20 ولسوالیو به سقوط نه کوه. ولې لیون غر ته داسې کوې؟ هر څوک چې د پنجابي فوج سره پنجاب چیرې ده؟ پنجاب دې د تا سر وخوري. پنجاب خو دروازه درته ولګوله، پنجاب خو سیمې خاردار ولګوه، پنجاب دپاره خو د ملا فضل الله مړ که، د پنجاب دپاره خو درګر د لګیا کارونه ته کوې، امنیت ته مستنطقین بیا باجوه له تا سره په ارګ کې ګوري. دا څنګه پنجاب ده؟ پنجاب دې د تاسو ککرۍ وخوري. اما موږ د پنجابي تا څوک ولاکه بیخي په سړیو کې حسابوي دي. څه شي موږ لیونیه بیخي دا خو شاهین صاحب اعصاب یې خرابه دي. دا بل به راواخلو. ګران افغانستانه مهرباني وکړه. فکر کوم جنرال صاحب دا نن نوشته دی. تاسو ته د صاحب څنګه ټول د سلامونه وړاندې کوم د دې ټول ورو مهرباني وکړه وروره. ته باید افغانستان ته نه په تا ګران ده چې ګران افغانستان دې لیکلي، په مونږ هم ګران ده. مهرباني. مبین صاحب صحیح خبره ده، تاسو د عسکر تسلیمیږي او تاسو هغو ته هرکلی کوئ. خو لیکن موږ یوه ویډیو لیدلی دی په فیسبوک کې چې په فاریاب کې تسلیم شوي کمانډو باندې مخامخ پیر شوی دی، هغه ټول قتل شوي دي. نو دا خلک باید محکمه شي او که څنګه دی تاسو په قانون کې څنګه حساب؟ نه هغه کمانډویانو داسې چالو چې هغه تسلیمېدل، هغه خو جعلي جوړه شوې ده، اصلي دا نه د کابل ګوډاګۍ ادارې جوړه کړې ده. هلته نه کمانډو تسلیم شوې ده او نه کمانډویان وو. دا هغه ویډیو ده چې دوی جعلي جوړه کړې ده. هلته ښکاري نه چې څوک لګېږي، بې ځایه چغې دي الله اکبر، هېڅ خبره هم نشته. دا که رښتیا طالبانو وژلی منظم قطار به یې درولي وو، یو به یې په دې سر ویشته. خو دا جعلي ویډیو ده. که قربان دې شم عسکرو ته ګاډه ګوره ذبیح الله مجاهد رد کړله، د طالبانو رسمي ادرسونو رد کړله. که چېرته تاسو ثبوت لرئ چې واقعا دا طالبانو دا کار کړی، موږ حاضر یو چې هغه طالبان مجازات کړو، د محکمې ته حاضر کړو، قاضیانو ته یې وسپارو. جنرال صاحب دا د دالي اوسې ګران افغانستان یو ویډیو ده، دا ورته چې په دغه ویډیو د مګر کومنټ ورکړه. دغه وګورئ، دغه د خپل تفسیر او کې شاهین صاحب. مبین صاحب ما نوره ویډیوګانې لیدلې دي، ته خو یوازې دا ویډیو کې دا خو اوسنۍ خو یو دانه د کدي ثبوت په شکل راوړو چې طالبانو چیرته د اردو عسکر وژلي وي. بالکل مونږ غواړو چې هغه طالبانو عکسونه واخلو، تصویرونه نظامي کمیسیون ته یې ولیږو، هغه لاس ونیسي، بیرته مجازات یې کړي، هر رقم جزا چې محکمې ورته وټاکله. هېڅ تسلیمي عسکر هېڅوک حق نه لري چې هغه عسکر زموږ وروڼه چې طالبانو سره یو ځای کېږي ویې وژني. هېڅ چاته دا اجازه نشته. په امارت اسلامي مشرانو زعیم باندې مو دا غږ ده چې داسې کسان که چېرته د اردو عسکر چې تسلیمیږي او دوی یې وژني، کاملا دا جرم ده، خیانت ده، دا د بښلو نه ده. مونږ د دې په حق کې نه یو. دا زموږ وروڼه دي، را دي چې زموږ سینې ورته خلاصې دي، زموږ غېږه ورته خلاصه ده، لبیک ورته وایو. هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې تسلیمي عسکر ووژني.
نو په تاسو په دې تیر وخت کې داسې پیښې منځ ته راغلي دي تاسو هغه خلک او تیر وخت کې مو ډیر وژلي دي په تیر وخت کې مو ډیر وژلي دلته د امریکا امپراتوري و دلته ناټو و دلته ایساف لازمي دي دوی مرګ لازمي و هغه وخت هغه مصلحت چې باید دوی وژل شي اوس دا مصلحت ده چې باید کورو ته لاړ شي جګړه فرق کوي د جګړې تاکتیکونه فرق کوي جګړه په مرور د زمان سره تغییر خوري پخوا باید دوی وژل شوي وای پخوا باید زنداني شوي وای لیکن اوس یې وژل د دې ملت په زیان او د دې ملک په زیان بولو طالبان مصلحت ته اولویت ورکوي د دې ملک د دې وطن علیا منافع په نظر کې نیسي هماغسې فیصله کوي طالبان اوس فیصله کړې چې عسکر به نه وژنئ ملکي هغه حکومتي تاسیسات به نه لړوئ هېڅ چاته اجازه نشته چې ملکي تاسیسات ملي تاسیسات حکومتي تاسیسات دا په بمونو باندې والوزوي او یا عسکر وژني مهرباني وکړه نو تاسیسات خو تاسیسات هم اوس ګوره نن سبا په وخت کې نه ورانو هېڅ هم نه کوو هېڅ تاسیس دا د طالبانو نن څوارلس نن طالبانو 14 ولسوالۍ نیولې فراه دې تا سر وخوري فراه کې د پردۍ مځکې باندې ولسوالۍ جوړه کړې وه د مځکې مالک راغی ولسوالۍ ورانه کړه پس له هغه حکومت بمبار کړه طالبانو نن هم 12-14 ولسوالۍ نیولې یوه هم نه ده ورانه کړې پرون هم 20 نیولې یوه هم نه ده ورانه کړې دا تش تبلیغات دي عسکرجانه څوک دې غلط نه کړي بس صحیح دی موبیل صاحب بس یو خبره ده چې د تاسو پر تک سره بس وچکالي زور کړی دی نور نه پیږو نو بس الله دې خیر وکړي وطن دې سپیره شوی دی وچکالي راځي پروا نه کوي شربت هیڅ پروا نه کوي جوس چکي جوس وچکالي راغله د تیر کال په دې چې هغه شړونګاله کچه هغه پاغه کې شاهین صاحب دی وبو ډیم کې سټیو ټیواک پسې کړی اوس شیر د سلون کالی د هغه وخت وچکالي و هغه مایان مرغان چلو اون وای زاره کفک شول د مغه ورځ د سټیو ټیواک پسې دغه خان ته ورو شاهین صاحب وا خوار کا ارسلان خان ورو مهرباني وکړه مایک خواسته سلامونه علیکم به صاحب تاسو ته شاهین صاحب ته او مولوی صاحب ته وعلیکم السلام ګور موبیل صاحب تاسو د لسوالې مو کو نیسو اور بل خبر دا لسوالې څومره ونی سي دغه باندې نه کیږي دا کاچی شي باندې کیږي ګور تاسو قرار راس کې څلو کوي او جګ نه کیږي سبا ونی سي سبا بیا غږ کوي سي په دې کې عام عوام چا سره سولو اشرف غنی کې سنا سار کې سنا سي مسرا نور مسرا سنا دي غو سره چې چا سره کوي جنرال صاحب اجازه باشه جنرال صاحب اجازه باشه به این برادر خود یک جواب بدیم برایشان که اینا قناعت بکنن مهربانی کنین مفتی میشنوین بله مفتی صاحب صدای شما برادر می که صلح بکنین خوب است نه ما صلح میکنیم شاپور از داخل پارلمان صدا میکنه که فعلا در تمام ارگانهای دولتی ما برگرخورای خارجی مسئول هستند تا زمانی که برگرخورای خارجی باشه ما جنگ کردن نمیتونیم اینا جنگ پیش بردن نمیتونن و ما یقین داریم که دسته‌های خارجی اینها را حمایت میکنه و اینا کاملا با همکاری دسته‌های خارجی پیش میروند ما از برادر خود پرسان میکنیم که تو میگه صلح بکنین آیا صلح با می برگرخورای خارجی بکنیم آیا صلح با می کسایی بکنیم که حمایت خارجی دارن و میخوان که در افغانستان تمام برنامه‌های مزخرف و ضد اسلامیت خارجی را تطبیق بدن یا صلح با افغانا بکنیم به قول خود شاپور که وکیل شماست امی برگرخورایتان برای کنه و امی از اداراتتان اول امی کسایی را که شما خودتان سرشون اتهام وارد میکنین که اینها کلشان برگرخورای خارجی است اینا افغانستان اعلام کنن بروند بعد از او حتما به صراحت فهمیده میشه که باز دیگرایی که باقی میمانن اونها خودشان در دامنه صلح با امارت اسلامی حتما جرم میآیند و اونها میآیند پیش امارت که با ما صلح بکنه. تشکر مفتی صاحب محترم ارسلان ورور د سوچل صلح د ملت سره شوی ده د ملت سره جنگ نه و ملت سره ضرورت د جنگ نشه ملت نه طالبان را پورته شوی طالبان ولس طالب
جنگ د امریکا سره و دل یو کړی و په نامه د جمهوریت راغله د اروپا نه راوستل دا خلک د امریکا په خاص کې ودرېدل بنان جنگ غټ شو وشو که چیرې مثلا د غلامي نه وای کړی نو موږ هم داسې عادي خلک نه و چې د سره موږ چې په بګرام حمله کوله په امریکانو په مخ کې به عسكر یعنی جنگ عامل دی جنرال صاحب راغله نو په دغه حساب باندې دغه رقم خبر ده جنرال صاحب راغی ادیوس لایف پاغام خیر سلام اورور کوم بل سوال لري مهرباني ما شاید چې دا سوال لرو ګوره حکومت اسلامي امارت کې عربي موږ سیاسي دا افغان وزن بند سي دي خو عام ګوره افغانان ګوره د اوس اسکر ګوره دا اوس اسکر راځي تسلیمي د یو ویډیو د ویډیو ګوره په دوه کې مو څوک وایي دي مهرباني خیر ده د ویډیو موږ وګوره یا په دوه خاطر باندې چې بعض ثبوتونه دي چې هغه واچول خبره ده ګوره تسلیمي واګونی دا ویډیو وګوره په دوه کې څوک موږ وایي تر تا وایي کوم نفر موږ وایي دا د امام صاحب ولسوالۍ کمیساري سیمه ده الحمدلله دا د امام صاحب ولسوالۍ د زه په خیر وغوړی امام صاحب ولسوالۍ مکمله ونیوله ټانګونه ولاړ دي عسکر ورغله دی سره یو ځای شول دا ما ته یو مړی راوښیه یا په دغه ویډیو کې راته وښیه چې نفر یې ویشتلي دي داسې مفت ګوره دغه عسکر هم پوه شول عسکر هم هوښیار شول چې ذاتي جنګ د چا سره د ولس سره د ملت سره د خلکو سره روزه شلینګا تر قیامت پورې پاچاهي نه کېږي اشرف غني پاچاهي او د عسکر منډې وهي د خلکو زامن او زامن د دې په اروپا کې ناست ساتیري کې اول خو ما ته شرم ده چې ته د اشرف غني دفاع کوي دفاع د ولس وکړه د خلکو وکړه دغه د ما د تا کلی ده د ما د تا کور ده د اشرف غني ولا که د ځایونه یا زوی لیدلی یا وګوري یا د ما د تا لایف ته کینی هغه ته ضرورت نشته چې د ما د تا لایف وګوري هغه په داسې نشو کې غرق ده چې د لایف ته پام نه د ورور جشن یو څه چې وایي د ځان سره فکر وکړه اته رهبر چې تا په غم کې نه ده اته په قصه کې نه ده ملت په قصه کې نه ده او ته چې وایي چې بابا مې ده عجب دلیل ده ارسلان ورونه ولې درخم کوي موږ داسې نه چې افغانان یو کافران خو نه یو راځو چې درته وایي موږ سره لاس یو کوي د الله په خاطر را سره ودرېږه ما دا رقم مه کوئ هغه تاسو چې نه اشرف غني ته بابا وایي ورسره کښېنم نه ورسره کښېنم دا د امریکا مزدور د امریکایانو راوستلی دی په خپله خو نه ده راغلی مهرباني جان بالکل ګوره شاهین صاحب دا تاسو کوم ویډیو راښکاره کړه د عسکر تسلیمي کې دا ښه خبره ده ګوره داسې اوس ووزنئ نو دې فایده نه کوي مخکې تاسو کوم نیول ډایرکټ به مزل دا اوس سیسټم تاسو اوس شروع کوو نو ښه سیسټم شروع کوو تسلیمي کې سمو ده یا او باقي د چې تاسو نور راکړئ بیا ټول عسکرونه هم تسلیمي درته او بله خبره تاسو دا وکړه چې دا